که مسلمان چاو د رکعت تراویح کړی دي شپږ رکعت تراویح ورته پاتې دي او امام چې دی مکمل تراویح پوره کړلی او د وتر ته ودرېدو نو دغه مسلمان به خپل تراویح پوره کوي هغه نه وروسته به وتر ادا کوي او کنه دغه مسلمان به اول چې دی دغه امام سره به جمع باندې وتر وکړي هغه نه وروسته به دغه شپږ رکعت تراویح وکړي ګرانه کتونکو دا ډېر زیات اهم سوال دی ځکه چې دغه سوال زموږ استاد مخې ته به دغه میاش کې بار بار پیښدون کړي په دا وجه باندې ځان په خپل به دغه سوال باندې پوي کې بل مسلمان سره شیر کې چاغه تم نفع فائدہ ورسیږي استاد ټول ما سره صاحب کې پوره برخه نصیب شي ګران کتونکو بهر شریعت لیکلی دي چې که یو مسلمان دی او هغه د ماسختن څلور رکعات فرض امام سره بجمع باندې ادا کړی دي او بیا دغه مسلمان نه یو څو رکعات تراویح پاتې شي مطلب دی چې د چرته لاړو سکار او تراویح شو عذر ورته راغی او امام دنه چې د شپږ رکعات یا څلور رکعات یا اته رکعات تراویح کړی دي نو اوس چې د امام تراویح مکمل شولي او دغه مسلمان ناغله باقی تراویح امام پسې وکړلی اوس امام چې د شل رکعات تراویح مکمل کړی او دغه امام چې وتر ته ودرېدو نو دغه مسلمان د پاره دا افضل دی چې د ماسختن منځي په جمع سره ادا کړی دی چې د امام سره د غوی تر هم په جمع باندې ادا کی او کم تراویح چې دنه پاتې شوی کاغه شپږ رکعات وی کاغه څلور رکعات وی کاغه اته رکعات وی هغه د وتر په سي ځان لا ورستو ادا کی او کچرته دغه مسلمان دغه فرض چې د امام پسې په جمع باندې نه ادا کړي مطلب دا چې امام جمع هم کړی دو او امام چې د اته رکعات تراویح هم کړی دي او دغه مقتدر هغه امام سره چې باقی 12 رکعات تراویح راونی وي نو اوس امام چې وتر ته ودرېږي نو اوس په د باندې لازم نه چې د امام پسې په وتر کې ودرېږي بلکې د چې د خپل تراویح پوره کې هغه ورستو دغه وتر ځان لوکي او کچرته دا سونه کل بلکې امام سره وتر وکړل هغه ورستو چې دغه مسلمان دغه تراویح ادا کړي دا هم صحیح دي لیکن د لپاره بهتر وزدادي چې د اول خپل تراویح مکمل کړي هغه ورستو چې دغه وتر ادا کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.